او لکه څنګه یو ادمل صاحب چې ویل اسلامي امارت چې راغلی دا 19 میاشتو کې صحیح ده، څه تخطي او څه غلطي به تېر شوي هغه اجتهادي سیاست او پالیسي د اسلامي امارت دا ده چې افغانانو ته خیر راوړي، افغانستان ترقي په لور روان کړي. خو کوم ځای چې شوي هغه به انفرادي شوي، د موږ سب د رسول الله له سب نه پاک نه ده. په 1000 کسانو کې 3.5 هغه کې منافقین وو، موږ کې به یو کس کوري علی احمد محمود به یو جاسوس دی، همدغه احمد محمود وي. پالیسي د امارت اسلامي دا ده چې اسلام ته او افغانستان ته او افغانانو ته خیر غواړي. دا زیړ مخونه، دا سره لیدل غواړي لکه قندار انار، دا خالی جوبونه او خالی پښې لوڅې، دا ښه بوټان ګل او جوبونه ډکول د امارت دا هغه د کوم ځای کې شوی باید ولس باندې غږ کړو چې کوم ځای کې کوم تخطي د امارت په شکل کې کېږي، د امارت مشران کې خبر کړي، حوزې قمندانان خبر کړي، والیان ولسوالان امارت په هغې کې اقدام کوي. امارت پالیسي او سیاست بیا هم دا وایم چې ګاونډیانو ته مې ثبوت دې راوښي چې چا موږ امورو کې مداخله نه کوي. اسلامي امارت نه 19 میاشتې کړې ټول افواهات دي چې موږ پکې شوي، که دغسې یو کیسه شوي لکه مزار نه چې 108 کسان ونیول شول، هغه چې اوس موږ بادشاه نه وایو، هغه د همغو خلکو د بعضې د افغانستان او د افغانانو اسلامي امارت دښمنانو چې هغو ته ویلې راکېټونه ورکړي ویولې، خو هغه اسلامي امارت ونیول.